السلام علیکم دوستانو، زه یم اکرام ودیر. تاسو ګورئ کلا ټي وي. دجال چې یو عربي لفظ دی چې معنی یې کذاب، دوکه، مکر او فریب دی. د قیامت تر ټولو بدترینه فتنه. د کائناتو خالق ذوالجلال به دومره طاقت ورکړی وي چې هوا به یې کنټرول کوي، بارانونه به وروي او د ځمکې نه به ډول ډول فصلونه او میوې شنې کوي. د دجال سره چې کوم شیطانان وي هغه به د خلکو د وفات شوو والدینو او اولادونو په شکل ورته مخې ته راولي او خلکو ته به ووایي چې زه ستاسو خدای یم، وګورئ ما ستاسو مړي راژوندي کړل او په ما ایمان راوړئ. مګر دا هر څه به د نظر دوکه وي او د دجال فریب وي چې خلک ګمراه او د صحیح لارې نه یې واړوي، او دا به د ایمان تر ټولو لوی ازمایش وي د مسلمانانو لپاره. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې آخري پیغمبر دی نو خپل امت ته د دجال ټول معلومات بار بار بیان کړي او خپل امت یې د دجال د فتنې نه ویرولی، او د دجال متعلق ډیر صحیح حدیثونه هم شته. یوه ورځ یو عیسوي کس حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته راغلی او مسلمان شو. یو واقعه ورته ذکر کړه او محمد صلی الله علیه وسلم د دې واقعې تصدیق هم وکړو. د دې اصحابي نوم تمیم داري و. ده وویل چې زه د دجال سره په یو جزیره کې چې په زنځیرونو تړل شوی و میلاو شوم. هغه رانه یو څو پوښتنې وکړې او ما یې جوابونه ورکړه. دجال چې کوم سوالونه د تمیمداري نه کړي وو د هغې په تفصیل به نن ځان پوه کړو چې د کومه حده پورې دغه نشانیانې پوره شوي. دجال د تمیمداري نه پوښتنه وکړه چې تاسو څوک یئ؟ تمیمداري ورته وویل چې موږ د عربو خلک یو، او د دې ځای ته د رارسېدو پورې ټوله قصه ورته وکړه. د دې نه بعد دجال ترې پوښتنه وکړه چې آیا د بیسان خجورې میوې نیسي؟ هغه ورته ویل هو. دجال ورته ویل چې هغه وخت ډیر نږدې دی چې دا به میوې نه نیسي. د دې نه بعد دجال پوښتنه وکړه چې بحر تبریا کې اوبه شته او که نه؟ تمیمداري ورته وویل چې هو شته. او بیا د دې نه بعد دجال د نبي اخر زمان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مطابق پوښتنه وکړه. نو تمیمداري د دې مطابق ورته وویل چې هغه د عربو عزیز دی او اوس یې په عربو غلبه حاصله کړې ده. دجال ورته وویل چې د دې په حق کې باید تاسو اطاعت کړی وي او دا به ستاسو لپاره غوره وه. د دې نه بعد یې وویل چې اوس زه تاسو ته وایم چې زه څوک یم. زه مسیح دجال یم. ان قریب دی چې ما ته به د خلاصېدو حکم وشي، زه به بهر راوځم، په ځمکه به سفر شروع کړم. دنیا داسې ځای به مانه پاتې نه شي چې زه هلته ونه رسېږم بغیر د مکې او مدینې نه، ځکه هلته به د داخلېدو اجازه ماته نه وي، او زه چې کله د داخلېدو کوشش کوم هلته به فرشتې د تورې په لاس ولاړې وي او ما به نه پرېږدي، او د دې نه بغیر به زه د دنیا هر ځای ته داخل شم. د دې سوالونو نه دا ظاهریږي چې د دجال د راتګ نه مخکې دا نشانیانې پوره کېدل ضرور دي، کومې چې دجال د نشانیانو په صورت کې حضرت تمیمداري ته کړې وي. راځو اوس د دجال د پوښتنو طرف ته. اوله پوښتنه یې دا وه چې بیسان علاقه کې خجورې څنګه دي؟ په هغه وخت کې په دې باغونو کې خجورې ډېرې وې، مګر په 1948 میلادي کال کې اسرائیلو او یهودو په دې علاقه حمله وکړه او د خپل کنټرول لاندې یې راوسته. او دا باغونه چې په کوم اوبو خړوبېدل هغه سیند اسرائیلو خپلو ځمکو طرف ته تاو کړ، چې په وجه یې د بیسان د خجورو باغونه د اوبو د نه رسېدو له امله په مکمل ډول ختم شو، لکه څنګه چې دجال په اوله پوښتنه کې ویلي وو. د دې نه بعد د دجال دوهمه پوښتنه د بحر تبریا په باره کې وه. بحر تبریا ته په انګلیش کې لیګ اف تبریاز یا سی اف ګلیلي هم وایي. دا ځای هم په اسرائیلو کې واقع دی او په دې هم د یهودیانو قبضه ده. په دې بحر کې اوس هم خوږې اوبه شته دی. د دې ټول مساحت 160 کیلومتره دی او د هر نسل قسمه قسم مایان پکې موجود دي. د اوس وخت د اسرائیلو لپاره د خوږو اوبو تر ټولو غټه ذریعه همدا بحر تبریا دی، خو بیا د بل طرفه د بحر تبریا د اوبو د راتګ تر ټولو غټه ذریعه د اردن سیند دی، کوم چې د ګولان د غرونو نه راځي. خو اسرائیلو بیا د اردن سیند مخه د بحر تبریا ته د رسېدو نه مخکې خپلو ښارونو طرف ته تاو کړي چې خپل ټول ضرورتونه ترې پوره کوي، او کمې اوبه چې اضافه کېږي هغه خپلو دښتو ته تاووي او خپلې دښتې پرې خړوبوي چې مسلمانان د اوبو نه محروم وساتي، چې په نتیجه کې د اردن د علاقې د شاړېدو خطر هم موجوده ده او په بحر تبریا کې هم اوبه ورو ورو په کمېدو دي او ډېر زر به وچ شي. لہذا د دجال دوهمه پوښتل شوې نشاني هم عن قریب د پوره کېدو والا ده. د دجال درېیمه پوښتنه د صغر د چینې په باره کې وه. دا چینه د اسرائیلو مشرق طرف ته واقع ده. د انجیل مطابق کله چې د لوط علیه السلام په قوم باندې د عذاب د راتللو نه بعد حضرت لوط علیه السلام کوم کلي ته تللی و هغې کلي ته یې زغر ویلو، چې د بحر مردار مشرق طرف ته د اردن په علاقه کې د الصافي په نوم مشهور دی. یعنی دا علاقه هم په اسرائیلو کې واقع ده او د اسرائیلو په دې ځای هم قبضه کړې ده. د دجال بله پوښتنه د ګولان د غرونو په اړه وه.
د 1980 کال د جنگ نه بعد اسرایلو د شام نه د ګولان غرونه ونیول. جبل الشیخ د ګولان د غرونو تر ټولو جګه سطحه ده، د کوم چې د یو طرف نه بیت المقدس او بل طرف نه دمشق بالکل د دې لاندې په نظر راځي او 9232 فوټه جګوالی لري او د اوبو له لحاظه دا علاقه ډیره د اهمیت وړ ده. که چیرته موږ د دجال په سوالونو غور وکړو چې هغه د بیسان د بحر طبریا او د زغور په باره کې کړي وو، نو د دې ټول تعلق د ګولان د غرونو سره دی. د یهودو او عیسویانو ارمګیډن یا د قیامت نه مخکې د هغه عظیم جنگ کومه نظریه چې دا د عیسویانو مطابق ارمګیډن جنگ به د میګټ په میدان کې وي. دا د میګټ میدان د بحر طبریا نه مغرب طرف ته واقع دی. د افیق ځای چې دجال به پکې مسلمانان محاصره کوي هغه هم بحر طبریا په جنوب کې واقع دی او همداشانته دا ټوله علاقه بیا د ګولان د غرونو نه لاندې واقع ده. لہذا د اسرائیل او فلسطین، اسرائیل او شام د دې علاقو د اختلافاتو په اړه که خبرې وشي نو په دې خبرو بیا سړی په اسانۍ پوهیږي چې ټول عالمي کفر ولې د اسرائیلو سره ملګری دی او ولې د فلسطین ختمول غواړي. نو د دجال د ټولو پوښتنو تعلق له داسې ځایونو سره دی چې په کومو ځایونو کې نن سبا اسرائیل جوړ کړل شوی دی او د یهودیانو په دې باندې قبضه ده. او په آخر کې د دې پوښتنو نه تاسو دا اندازه لګولی شئ چې د دجال په ظهور کې څومره وخت باقي دی او موږ څومره حده پورې تر اخري وخت را رسیدلی یو. او د دې هر څه نه مهمه خبره دا ده چې موږ اخرت ته څومره تیاری نیولی دی. الله تعالی دې موږ ته د دې فتنې نه د بچ کېدو طاقت عطا کړي. آمین. زه امید لرم چې دا نننۍ ویډیو نه به تاسو نوي ډېر څه زده کړي وي او دا ویډیو به مو خوښه شوې وي. د یو بلې نوې معلوماتي ویډیو سره به ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. تر بیا مو په څښتن تعالی سپارم. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.